فکري جو زرده د شیخه د ګوتوه نن زه د محترم زمونږ د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد چیرمین او ریډیو پاکستان کې زما استاد محترم حاجي محمود احمد صاحب او زمونږ ګران ملګری جان محمد شیرپو صاحب او زمونږ ګران او تکړه صحافي ملګری امیر زیب خان. مونږ دا وخت د اسلام آباد په نیلاسان نومي ځای کې موجود یو او دلته کې محمود احمد صاحب او امیر زیب خان د دې اوبو نه خوند مزه پورته کړل. زه او شیرپو صاحب ته محروم پاتې شو. شیرپو صاحب پخلی کو وروجې پخ کړي دي، چرګ یې پخ کړی دی او زه د هغه په تماشه وم او مسکین خو ګوره په دنیا کې مسکین یې که نه خو به نه چېړې مسکین به نه چېړې ډېر خوند کوي د کرونا په دې حالاتو کې چې په پوره دنیا کې او بیا زموږ په دې ملک کې د وبا چې کوم دی نو د خلکو ژوند ډېر لنډ تنګ کړی دی او خلک ډېر زیات تنګ دی. یو نفسیاتي مریضان شوي که لوی دي که واړه دي. او چا یاره په حکم نه بغیر د چا کار نه چلېږي. په لاره روان دي که نه؟ نه اوس پخو دی نه په لاره خیر دی، په لار بېل کار دی، اوس خپله پخو د تاریخ پاڼو کې لیکلي په نظر کې ساتم، تل د وفات په لاره ددې په نظر کې ساتم. چېرته پرې څوک مغول د خپل هوس اس ونه دنګوي، د شهیدانو هوار څلي په نظر کې ساتم. ما دا ستا ناز او ادا بل ښکلي کې ولیده، ستا د دې کلي همه ښکلي په نظر کې ساتم. چېرې د وخت په کږدېچونو کې بېلارې نه شم، چېرې د وخت په کږدېچونو کې بېلارې نه شم، تل خپل ښاغلي خدای بخلي په نظر کې ساتم. موسم بدل شو اغیار هم راغاړ وځي راته، زه په سخت وخت کې ازمایلي په نظر کې ساتم. محمود هسې د ژوند تېر کو په پردو کوڅو کې، ستا پټ پټوني غلي غلي په نظر کې ساتم.